ادمه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه ستاسو په تصویر کې ګورئ زموږ د خپرونې هغه اصلي برخه اوس راورسېده. اصلي په دې معنی چې هم زموږ خېټې مړې شي او هم به شخصي سوالونه د وکیل صاحب څخه وپوښتو. وکیل صاحب ډېر وبښئ، ډېر زیار مو ویستی، زحمت مو ویستی، بیا هم ډېره مننه له تاسو. تاسو غوندې درانه مېلمانه ښکاري اکا دی نور ملګري دي، تاسو په ډېر څار شئ خو ناڅاپي غوندې کار و. قربان اوسم، ډېره مننه. وکیل صاحب غواړم د شخصي ژوند په هکله مو هم زه او هم لیدونکي پوه شي چې څاپی صاحب د څو کلو دی؟ زما عمر 1940 کال کې پیدا شوی یم، دقیق نیټه مې همدغه ده. شپږ دېرش کاله ډېر ښه. ځوان یاست. مخکې مې د خپرونې په شروع کې هم وویل چې ځوان ماستر او ځوان وکیل نن زموږ مېلمه دی. صفی صاحب واده مو په خپل زړه کړی که د کورنۍ په زړه؟ دا خو سخته پوښتنه تا وکړه چې د دې جواب سخت دی، خو اصلا داسې دی چې زموږ د کونړ ولایت کې اکثره خلک د مور او پلار په خوښه باندې واده کوي، ولې الحمدلله له خپل ژوند څخه راضي یم. ډېر ښه. او د واده ثمره؟ زه 3 اولادونه لرم، 3 واړه زامن دي چې یو په 8م صنف کې دی، یو په 6م کې دی، او 3 چې دی په 4م صنف کې دی. اشپزۍ سره څنګه علاقه لرئ؟ د کور کارونه در باندې اجباري دي که په خپل زړه یې کوئ؟ یاره چې دروغ ونه د کور کار سره د اشپزۍ کې بیخي کمزوری یم، د لاس نه ګرځي؟ نه ګرځي، بیخي مې په دې شي لاس نه اوړي. ډېر ښه. او د بل واده پلان خو به نه لرئ؟ اکثره دوستان کله کله چې دا دوستان خبره یاده کې وایي دا کله چې یو عزیز یو هیوادوال یا ډېر پیسه‌دار شي، یو وکیل شي، یا یو مقام ته ورسي، بیا د دویم واده شوق یې هم په سر ګرځي. نو تاسو خو باسې نه یاست؟ دې وطن دومره غمونه او کړاوونه دي چې همدا تیار هم سړي ته پاتې کېږي. او که یو سړی رښتیا هم خدمت کوي نو هغه دې دویم واده ته کېدای شي چې وزګار نه شي. نو لا تر اوسه خپل پلان نه لرم. ښه ښه. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو زموږ خپرونه دوام لري، یو 2 برخې نورې هم پاتې ده، د چکر برخه هم پاتې ده. نو ښه به دا وي چې د دوستان هم منتظر پاتې نه سي، خپله ډوډۍ نوشیجان کړي او د خپرونې نورې برخې مو لا پاتې دي. تاسو ملتیا غواړم. مهرباني. لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، زه او وکیل صاحب راغلو د وزیر اکبر خان تپې ته. موږ سره نور عزیزان هم شته، غواړو چې دغه تپې څخه تاسو ته هم ښکلي تصویرونه اماده کړو او بعضې سوالونه، اړوند سوالونه به زه د وکیل صاحب څخه وپوښتم. تاسو هم د خپرونې لیدونکي اوسئ تر پایه پورې. څنګه دې خوښه ده وکیل صاحب؟ د کابل فضا به هم لیدونکو ته ور وښیو او خپلې خپرونې ته به هم دوام ورکړو. اماده یو چې سوالونو ته هم ځواب ورکړو، د کابل فضا هم ملګرو ته ور وپېژنو. ډېره مننه.
د جناب وکیل صاحب سره خو البته زه د نوم سره ډېر پخوانه اشنا یم ځکه چې موږ د یو ولایت یو او د وړوکوالي نه البته کله چې دوی په کمپ کې وو او اما مستقیم شناخت مو د هغې ورځ نه پیل شوی دی چې دا د سیاست ډګر ته یا د خدمت ډګر ته راوتی زموږ د کونړ د خلکو دا دوره فکر کوم یو خوش قسمته دوره ده په دې معنی چې دغسې یو ځوان وکیل راځي دلته بیا تعلیم یافته او تحصیل یافته وکیل راځي په ټولو مسایلو باندې پوهیږي بناءً ډېر متفاوت مرحله لرو یعنې زموږ خلک یې دا زر نو د وکیل صاحب سره زما شناخت پخوانی دی اما بیشتره شناخت زما او د وکیل صاحب ترمنځ یو شفاف شناخت دی زما پر دې خوښیږي چې خدمت کوي ټولو خلکو ته رسیدګي کوي تفاوت په خدمت کې په دې باندې قایل نه دی بیا د دې ټولو په سر کې یو خاکسار او ډېر متواضع وکیل دی د کونړ ولایت څخه په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي جاوید صافي په اړه پوښتنه وکړه جاوید صافي یو ځوان وکیل دی د کونړ ولسونو ډېره زیاته رایه ورکړې ده چې په ټولو نمایندانو کې زیاتې رایې د همده وي او ولسونه ترې تر دې دمه خوشحاله دي صافی صاحب خو مې د کوچنیوالي ملګری ده او ترڅنګ یې د لیسې همدوړه ټولګیوال مې پاتې شوی دا تقریبا د 2 لسیزو نه زیات سره پېژنم زه فکر کوم دغه ملګرتیا باید په ارزښتونو باندې ولاړه وي هغه څه چې ما وکیل صاحب سره اقلا تړي هغه مشترک ارزښتونه دي او مطمئن یم چې هغه ارزښتونه چې وکیل صاحب یې پالي بناءً دغه ملګرتیا ته پوخوالی هم ورکوي او هغه په ملګرتیا باندې ودرېدل هم تضمینوي دا چې څرنګه ولسي جرګه د ملت د کور په نامه یادیږي موږ هم په دې خوشحاله یو چې صافي صاحب همیشه د ځان له د کونړ دپاره نه د ټول ملت دپاره غږ اوچت کړی دی د ټول افغانستان دپاره یې غږ اوچت کړی دی نو په دې باندې موږ د کونړ ټول خلک هغه چې رایه ورکړې ده که نه یې ده ورکړې فخر پې کوو او پې ویاړو دا یې د ملګرو ترمنځ همیشه د یو منځګړتوب یې کړی دی کله چې ملګري خفه شوي دي د نو بیا خپل یو ځای باندې راټول کړي خپل مهمانخانې ته به یې راوغوښتل او که به ملګري خبر هم نه و ده به نو دواړه طرفین پټ راغوښتي وو دواړه به هلته کښېنول او هغه ستونزې به یې ورته حلولې او اوس نو داسې یو ځای ته تللی ده چې هماغه د جرګو مرکو د قوم د مشري د ولس د مشري او هغه دنده هم ورتر غاړې شوله نو دا یې مخینه لري پخوان هم په دغه عرصه کې تکړه وکړه قدرمن لیدونکو موږ د خپرونې هغې برخې ته راغلو چې وکیل صاحب ته معاکلین راجمع شوي دي راټول شوي دي د سره سلا مشورې کوي او کوم کارونه چې وکیل صاحب ته بند دي د هغه د حل لپاره له کونړ څخه راغلي دي او پټه دې نه وي چې موږ راغلو وکیل صاحب جدا یو دفتر دوی ته نیولی دی چې دوی کوم کارونه او کوم مشکلات په کابل کې لري دلته د شپې د ورځې همدوس تاسې به یې په تصویر کې هم وګورئ یا به مو لیدلي وي چې په لسونو عزیزان زموږ د کونړ څخه راغلي دي او دلته د شپې اوسېږي تر څو چې مشکل وکیل صاحب حل نه کړي دیم نه بالکل نو تر څنګ د دې چې وکیل صاحب خپلو د ولایت خلکو ته کار کړی دی لومړنی وکیل و چې د معلمینو د معاشاتو د جګولو د بودیجې لپاره یې هم ډیره کلکه مبارزه وکړه چې مبارزې هم رنګ راوړ نو د دغه په هکله به هم وکیل صاحب لږ وضاحت راکړي چې
مبارزې خو مو رنګ راوړ، معلمینو سره مو وروسته لا غلي دي که خیر؟ ما مخکې یادونه وکړه چې د ولس سره باید سیاست ونه شي، د ولس سره اخلاص وشي. ډېر موکلین زما د کونړ څخه راغلي دي، اصلا دوی موږ ته نقشه راکوي او بیا د هغې مطابق موږ مخ ته ځو. نو د معلمینو او د مامورینو د معاشاتو د لوړولو طرحه اصلا د ولسونو موږ ته راکړه چې بیا د مالیې او بودیجې په کمیسیون کې لومړي ځل رښتیا ما دغه طرحه د خپل کمیسیون سره شریکه کړه چې هغوی ډېر هرکلی وکړ. همدغسې بیا ودرېدو، د ولسي جرګې نور وکیلان هم راسره ودرېدل چې زه ترې مننه کوم، خو اصلا دغه ټول کریډټ چې دی دغه ولس ته ځي، ځکه دوی دغه غږ موږ ته رارسولی و. نو همدغسې دغه د دې ولسونو ستونزې اورو او تر څو پورې چې ستونزه نه وي حل شوې، نو دا مې ورته ویلي دي همدغه دفتر دی، غږ یې اورو د شپې د ورځې، زموږ دروازې د خپلو موکلینو پر مخ خلاصې دي او هر وخت کولی شي چې هر څوک وي راشي دلته. زه د مازدیګر نه تر د ماخوستن ناوخته پورې له دوی سره یم. ډېر ښه. قدرمن دوستانو، موږ به وکیل صاحب ته وخت ورکړو چې خپل معقلینو سره سلا مشورې وکړي، د هغوی غږ واوري او وروسته له دې چې بیا موږ چېرته ځو هغه به هم وکیل صاحب ته ووایي. بلکل سمه ده، همدغسې به سیلاب صاحب ملګري چې کوم کار وي بس شروع کړو. اصیب ستاسو موضوع خو پرون هم پې بحث کړی و، بله ورځ هم نو کوم ځای ته ورسېدله؟ موضوع ته ورسېدله چې موږ اسناد ارتباط د رئیس ورته ورغلم، صحیح. هغه وویل چې که دا موضوع ثابت راشي ما ته مکتوب راځي دی نه، نو زه یې بې د ولایت ته لېږم او دغه ته نه لېږم ولایت جمهور مختار. او دغه د شپږو شهیدانو موضوع چې کونړ کې شپږ شهیدان شوي وو او د هغې په رابطه باندې بیا قاري صاحب د خدای عزت وکړي، بس مغه د هغې کورنۍ سره د مرستې لپاره د دوی خپل هم دي، خو دا یې حق جوړېږي او ډېره هله زره یې وکړه، نو انشاءالله په هغې باندې کار کوو. نو صحیح ده، انشاءالله هغه په رابطه باندې خو تیار سره په جریان کې یو که نه تقاوت موضوع ده. معلم معلم و معلم و مریض ته د عمل څاري زه چې دی لیکلی دی هر څه مې را ختم کړي، نن دلته رالم سوانۍ نه راکولې، ما ته ویل چې نه کېږي دا. زه انشاءالله دا کېږي، زه یې راخلاصوم. خبره دغه وکړه، دا به درته زه وکړم، هماغه چې چا درته ویل چې وځه هغه به درته سلامي وکړي، نور څه وي. درنو لیدونکو، د معقلینو خبرې مشکلات ټول مو واورېدل. وکیل صاحب، دا خو هغه معقلینو چې تاسو ته یعنې اکسس یا دسترسی درلوده چې راسي مخامخ تاسې وګوري، هغه معقلین چې تاسو ته په موبایل زنګ وي یا هم په اجتماعي رسنیو کې تاسو سره په اړیکه کې دي، د هغوی مشکلات هم همداسې په جدي توګه حل کېږي؟ خیر، همدغسې لکه څنګه چې تاسو ولیدل دغه موکلین راغلل، دلته خپلې ستونزې موږ سره شریکې کړې او ورته انشاءالله د حل لاره ګورو تر آخري حده پورې. همدغسې زموږ نور موکلین ملګري دوستان چې د هغوی کومه ستونزه او مشکل وي، نو هغوی موږ سره د واتساپ د لارې نه شریکوي. مثلا یو کس چې دغه کار باندې هغه شهرت یې مکمل موږ ته رالیږي، نو دلته زموږ ملګري شته، تقریبا موږ 11 نفر دي دلته چې ما سره کار کوي. دوی ورته عریضې لیکي، د تلیفون نمبر ترې اخلي، هماغسې بیا ورته زنګ وهي. همدغسې د تلیفون باندې هم کېږي چې یو کس وي زموږ شمېرې معلومې دي، زنګ وهي او د هغه مشکله ستونزه اورېدل کېږي. که عریضه لیکل وي نو هلته ملګري شته، ورته عریضې لیکي او بیا چې کله کار اخلاص شي بېرته ورته زنګ وهو. نو بیا به له دې وروسته زما د ورزش او
برخه دا چې همالته خپل دفتر کې یو وړوکی جیم لرم، په هغې کې د څه نه څه ورزش کوم، نو بیا به که تاسو به مرسته وکړئ. قانون لیدونکو د خپرونې لیدونکي اوسئ. د خپرونې یوه برخه پاتې ده، د خپرونې د پای شیبې دي، هغه هم د ورزش برخه ده چې په ګډه به لاړ شو او د وکیل صاحب د ورزش برخه به هم تاسو ته په تصویر وباسو. قدرمن لیدونکو، لکه څرنګه تاسو په تصویر کې ګورئ، وکیل صاحب په تمرین لګیا دی. موږ سهار 8:30 بجې ورسره یو ځای سوي یو او اوس هم دي 9:00 د ماښام. نو یوه ورځ مو ورسره بېګا کړه، د خپرونې د پای شیبې هم دي. وکیل صاحب څنګه و؟ نن مو که مو اجازه وي یو څو دقیقې به تمرین بس کړئ. بخیر، ستړي سوي به هم یاست، ستړي مه سئ بیا هم ښه ستړي ساعت مو ښه ده. قدرمن لیدونکو، موږ سهار راغلو، یو ورځ مو د وکیل صاحب سره بېګا کړه، ستړي مه سئ. ډېره مننه. څنګه یاست تمرین سره؟ د وکیلانو د تاجرانو خو ماشاءالله خوراک هم ښي، مګر تا باډۍ خپله پکې ساتلې ده. دا خو زموږ معمول دی، ورځنی کار چې کله تر پایه ورسوو او ډېر ستړي نه یو، نو خامخا خپل تمرین کوو، ځکه یو څه نه څه پاتې مې یو. ډېر ډېر ښه. قدرمن لیدونکو، د خپرونې د پای شیبې دي غواړم چې د وکیل صاحب اخرنی پیام واورم، وروسته له هغه به خپرونې ته پای ورکړو. پیام مې دا دی چې په افغانستان د 40 کلنې جګړې په منځ کې راګیر دی چې اوس یو داسې پړاو ته رسېدلی دی، که چیرې زموږ عام ولسونه او خلک یو ښه تصمیم ونه نیسي، نو کېدای شي چې ډېرې بدې پایلې ولري. نو غوښتنه مې دا ده چې په خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي، د دغه نظام ملاتړ وکړي او د دغه نظام تر چتر لاندې هر شی چې وي د قانون مطابق هغه په ځان باندې قبول او عملي کړي. ډېره مننه. بیا هم ډېره مننه چې نن مو وخت راکړ او یو ورځ مو له تاسو سره بېګا. ډېره مننه، ډېر خوشحاله شوم. قربان، ډېره مننه، ډېره مننه. قدرمن لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه ستاسو ته مو وړاندې کړه، تر څو چې یو ځل بیا هم زه حمد لطفي د میلمه او کوربه خپرونې چوپړ کې حاضرېږم. تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم.